سوي دي. زنا بالجبر سوې ده په 1990 کې 1956 په 1996 کې 2914 دا ښکاري چې په 16 کال کې امریکایان نور هم بیا باکس ولا په دې خاطر تعدادونه لوړ شو. د 1996 د راپور پر بنسټ په هر 2 ثانیو کې یو جنسي تیری سوی دی په امریکا کې. په هر 2 ثانیو کې موږ او تاسو د تیرو 2 ساعتونو څخه دلته موجود یو. په دې 2 ساعتو کې به اوس په امریکا کې تر 200 زیات جنسي تیری تر سره شوي. د کوم رئیس چې موږ دلته سره یو ځای یو په دا تیرو 2 ساعتونو کې هلته په امریکا کې تر 200 زیات جنسي تیری تر سره شوي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم که چیرې موږ اسلامي شریعت اسلامي قانون په امریکا کې نافذ کړی وای هر سړی چې کومې ښځې ته په مخه ورسي او غلط فکر یې ذهن ته راسي هغه خپل سترګې کښته واچي د هغه څخه وروسته ښځې اسلامي لباس واغوندي چې ټوله بدن یې ښه پټ وي یوازې مخ او لاسونه یې تر مړوندو پورې ښکاري. د هغه څخه وروسته که چیرې یو سړی پر یو ښځې جنسي تیری وکړي یا زنا بالجبر وکړي او د هغه دپاره د مرګ سزا سي نو زه دا پوښتنه کوم چې د جنسي تیریو تعداد به په امریکا کې لوړ سي چې پر کوم ځای و پر هغه ځای به ولاړ وي او که به کښته سي راکښته به سي. همداسې به کېږي چې په هر ځای کې هم اسلامي قانون نافذ کړل سي اسلامي شریعت نافذ کړل سي که هغه په امریکا کې وي په کاناډا کې وي په لندن کې وي په هندوستان کې وي په سعودي عربستان کې وي او که سنگاپور کې وي چې په هر ځای کې نافذ کې نو دستي به تاسو ته نتیجه په لاس درکړي. دستي به په هغه هیواد کې رحمت نازل سي. او یو څو کاله تر مخه چې کله AK اډواني د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر و هغه ویلی و چې زنا بالجبر کوونکو ته د دې هیواد قانون باید د مرګ سزا ورکړي او زه په همدې خاطر هغه ته د زړه د کومې مبارکي وایم. نورې خبرې کېدای شي زه نه ومنم خو دغه خبره زه منم چې په کم وخت کې د کورنۍ چارو وزیر و چې په هندوستان کې هم چې کم انسان کم سړی پر یوې ښځې باندې جنسي تیری کوي هغه ته باید چې د مرګ سزا ورکول سي. کېدای شي چې راتلونکي د کورنۍ چارو وزیر دا ووایي چې ښځې دې په اسلامي لباس کې راووځي انشاءالله دا هم کېدای شي چې څه سم دي موږ هغه باید ومنو. د نن رسنۍ دا وایي چې اسلام ښځې ذلیله کوي د ښځو حقونه نشته د اسلام په مذهب کې. چې کله موږ غربي رسنۍ ګورو نو موږ ته داسې رامعلومیږي دا مغربي ناره د ښځو د ازادۍ په حقیقت کې ښځه ذلیله کوي د هغې عزت ورلوټي ابرو یې ورلوټي. دا مغربي ټولنه چې کله وایي چې موږ د ښځې درجه ورلوړوو په حقیقت کې هغه د ښځو څخه مینځي جوړوي مزدوران یې ځینې جوړوي د بازار ښایست ځینې جوړوي د عصري او رواجي پردې تر شا د عصریت او رواج پر نامه باندې چې ښځو ته دوی کومه ازادي ورکوي په حقیقت کې هغه دوی ذلیله کوي او موږ یې وینو د ښځو د ټولنو په نامه باندې دا لویدیځوال څه شي کوي. تاسو یې وینئ چې په اکثره اعلاناتو کې به تاسو ښځې ووینئ هغه شان چې ښځې نه کاري په هغو کې هم ښځې کار شوي. د مثال په ډول که تاسو د موټرسایکل اعلان وینئ څونه ښځې څونه نجونې په دې دنیا کې موټرسایکلان چلی بیا به هم تاسو د موټرسایکلانو په اعلانونو کې ښځې ووینئ. و یو ډېر مشهور اعلان دی ما ته یو چا وویل د BMW موټر اعلان یو موټر دی BMW چې په نوو ځوانانو کې ډېر مشهور دی رواج دی. په عامه توګه خو مرسیډیز خلک ډېر خوښي وای ډېر ښه موټر دی خو په ځوانانو کې BMW ډېر چابک دی ښه جوړ هم دی. دا ځوانان چې خوښي BMW موټر ډېر تیز ډېر ښه رنګ. نو ما ته یو چا وویل چې یو ډېر مشهور اعلان و د BMW دغه BMW مخته په هغه اعلان کې یوه ښځه ده په کوچنیو کالو کې
د هغې پر بدن باندې ډېر لږ لباس کم لباس او هغه اعلان ته لیکلي وه د انجلۍ د موټر مخ ته ولاړه وه په لنډو کالو کې او هغه اعلان ته لیکلي وه ټیسټ ډرایو هر ناو همدا اوس دا موټر وچلوه ویې ګرځوه څوک نجلۍ او که موټر دا لویدیځ رواجونه د دوی میندې خرڅي د دوی لوڼې خرڅي د دوی خویندې خرڅي موږ به داسې کار ته بیخي غلط کار وایو موږ دا نه غواړو چې زموږ مور زموږ خور او زموږ لوڼې دي د بازار ښایست وګرځي هغه د عصریت په نوم د تجارت په نوم خپلې ښځې خپلې لوڼې خرڅي او موږ یې وینو چې دا څونه هم رسنۍ اسلام بدنامه کوي هغومره اسلام په تیزی سره خورېږي نن په ټوله نړۍ کې تر ټولو پرمختللی دین پر لومړي مقام باندې هغه د اسلام په امریکا کې په تیزی سره خورېدونکی مذهب دی اسلام په اروپا کې په تیزی سره خپرېدونکی مذهب دی اسلام او کم خلک کم غیر مسلمان چې د اسلام مذهب ته راوړي په هغو کې شامل دي یو پر دوه باندې ښځې هر دریم کس ښځه ده که چیرې اسلام ښځې ذلیله کوي نو ښځې اسلام ولې قبلوي دا د امریکا ښځې اسلام ولې قبلوي دا اروپایي ښځې اسلام ولې قبلوي ولې چې هغه پوهیږي چې د ښځو د مسایلو حل په اسلام کې دی هغه پوهیږي چې د ښځو دپاره رحمت اسلام دی الله تعالی فرمایي په سورت عمران کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 450 ومکر ومکر الله والله خیر الماکرین هغه خلکو پلان جوړ کړی دی د چم الله هم خپل پلان ونیوي او تر ټولو غوره پلان جوړونکی الله پاک دی چې څونه هغه د اسلام د کښېښلو هڅه کوي هغومره په تیزۍ سره اسلام پر مخ روان دی او په خاصه توګه بیا رسنۍ د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال څخه وروسته چې په تیزۍ سره اسلام بدنامه کوي الحمدلله ثم الحمدلله په هغونې تیزۍ سره اسلام خپریږي د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته په لسو میاشتو کې 40,000 امریکایانو اسلام قبول کړی دی د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته په نه میاشت کې 22,000 اروپایي خلکو اسلام قبول کړی دی دا څونه چې هغه د اسلام د بدنامه کولو کوشش کوي هغومره اسلام خپریږي په همدې خاطر زه وایم چې اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی زحمت نه دی دا رسنۍ چې وایي چې اسلام د انسانیت دپاره مشکلات زیږوي په داسې حال کې چې اسلام د انسانیت د ستونزو تر ټولو ښه حل دی زه خپله وینا نور ختمول غواړم د الله تعالی جل جلاله په دې آیات سره سورة اسراء 11 سورت په آیات نمبر 1 کې الله جل جلاله فرمایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وایا چې حق راغلی دی او باطل ختم شوی دی او باطل باید چې ختم شوی وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جزاک الله ډاکټر صاحب ذاکر نایک موږ دا ستا په زړه پورې وینا اورېدله چې پر حقایقو او پر منطقي دلایلو ولاړه وه تاسو د دعوت په دې میدان کې د اسلام و دشمنانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي اوس موږ د دې ناستې دوهمه برخه ده هغه ده د پوښتنو او جوابونو د ډاکټر صاحب داسې خیال دی چې دغه سوال او جواب دی د موضوع سره سم اوسي
خو یوه ځانګړتیا بیا زموږ د غیر مسلمانانو خوند او ورونو دپاره ده چې هغه د دا موضوع څخه هاخوا ته هم پوښتنې کوی شي. دا د اوس موږ شروع کوو د سوال او جواب برخه. اوله پوښتنه به د دغه ځایه څخه کېږي، زما د چپه لاس ته چې میک دی د دغه څخه، بیا به د میان څخه، او بیا به د ښځو د ځایه څخه. بس په دغه ترتیب سره به د سوال او جواب دا برخه به پر مخ ځي انشاءالله. که یو غیر مسلمان ورور و میک ته نږدې وي نو خپله پوښتنه کولی شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو غیر مسلمان یاست؟ بله، ما اسلام قبول کړی دی. مسلمان شوی یې؟ بله الحمدلله. په رښتیا سره اسلام د هر چا دپاره رحمت دی، او زه دلته خپلو ټولو ورونو او خویندو ته سلام وایم، او ډاکټر صاحب ته هم سلام وایم، و تاسو ټولو ته سلام. زما پوښتنه ده چې تاسو وایاست رسنۍ اسلام بدنامه کوي، دا پر ځای خبره ده. نو تاسو اوس ټولو مسلمانانو ورونو ته څه پیغام ورکوئ چې په دې حالاتو کې دوی څه وکړي؟ بخښنه غواړم، زه یو څه تر تاثیر لاندې یم. تاسو څه پیغام ورکوئ مسلمانانو ورونو ته؟ دې ورور پوښتنه وکړله چې رسنۍ چې د اسلام پر ضد باندې کمې غلطې خبرې کوي او اسلام بدنامه کوي، نو موږ مسلمانانو ته څه کول پکار دي؟ لکه څنګه چې ما په خپله وینا کې وویل، موږ باید ونه بیریږو. اکثره ډېر زیات بیریږو. موږ باید چې ونه بیریږو او بازی پر دا بل مخ راواړو، او په اسلام کې هغه صحیح تعلیمات چې دي پر هغه باندې باید عمل وکړل سي. د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان د رسنیو څخه ډیر لري یو. دا موږ چې څونه رسنۍ هم لرو، هغه یوازې مسلمانان یا یې لولي یا یې اوري. موږ باید د رسنیو و میدان ته ځان راوباسو. موږ یې وینو دا د مسلمانانو رسنۍ چې دي اکثره په هندوستان کې اردو رسنۍ دي. اردو یوازې مسلمانان لولي، څونه غیر مسلمانان یې لولي، که هغه چیرې په بمبئی کې دي، په حیدرآباد کې دي، او که په کلکته کې دي. کومې رسنۍ چې زموږ دا مشهوره دي هغه اردو رسنۍ دي چې یوازې مسلمانان لولي. یو څو ډیر لږ د ګوتو پر شمار غیر مسلمانان یې لولي. په همدې حساب سره چې زموږ څونه هم رسنۍ دي، که هغه د راډیو سټیشنونه دي، که د تلویزیونانو سټیشنونه دي، موږ په عربو کې وینو چې یوازې په عربي ژبه دي. عربي یوازې مسلمانان اوري او لولي یې. موږ باید چې په نړیوالو ژبو خپل نشرات ولرو، مجلې باید ولرو، ورځپاڼې باید ولرو. نن نړیواله ژبه انګریزي ده. څومره انګریزي ورځپاڼې موږ په خپلو رسنیو کې لرو؟ یوه لا هم نه لرو. دا څومره چې انګریزي رسنۍ دي، که اونیزې دي، که مجلې دي، ټوله د غیر مسلمانانو دي. موږ یوه لا هم لرو. څونه د راډیو سټیشنونه دي، بی بی سی او امریکا غږ، تلویزیوني سټیشنونه، بی بی سی، سی ان ان. مسلمانان څو دانې پکښې لري. موږ باید چې د رسنیو له لارې اسلام په دنیا کې سره خپور کو، او د خلکو غلط فکرونه باید چې لرې کو. یوه لاره یې ویناوې دي، بله لاره یې ورځپاڼې، مجلې، د رادیو سټیشنونه او تلویزیوني د سټلایټ چینلونه. موږ یوه دانه لا هم په انګریزي ژبه د تلویزیون سټلایټ چینل نه لرو. موږ ډېر بې وسه یو. دا زما یو فکر و 10 کاله تر مخه، زموږ سره چې څومره امکانات هم وه ډېر کم وه، لیکن څومره چې الله تعالی تاسو ته درکړي دي په هغه سره شروع وکړئ، بسم الله وکړئ. الله تعالی سبحانه وتعالی به تاسو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. 8 کاله تر مخه موږ خپرونې جوړول پیل کړل په انګریزي او اردو کې د نړیوالو سټلایټ چینلونو دپاره. په اردو کې لږ، خو په انګریزي کې نو کې ډېر. او هغه مو موت وویشل پر مختلفو تلویزیونونو باندې، د مسلمانانو او غیر مسلمانانو پر تلویزیونونو موت. مختلف نړیوال تلویزیونونه هر ورځ په هندوستان کې نن په ای ټي سی کې هر ورځ 10 دقیقې زموږ پروګرام پر چلیږي، تقریبا د 3 4 5 6 کلونو راهیسې مفت. په دغه طریقه سره موږ پیل وکړي. څو میاشتې تر مخه په جنوري کې موږ یو تلویزیوني شبکه جوړه کړه چې د هغه نوم دی پیس ټي وي. دا په انګریزي ژبه یو چینل دی، یو څو ساعته په اردو کې هم خپرونې شته. دا نړیواله شبکه الحمدلله په ننني تاریخ کې په ټولو ممالکو کې، په اسیا کې هم کتل کیږي، په اروپا کې، په استرالیا کې او په عربي ممالکو کې هم لیدل کیږي. په
په یو څو میاشت کې به ان شاء الله امریکا هم تر پوښښ لاندې راولو. ان شاء الله په یو کال کې به په ټوله نړۍ کې ان شاء الله دا تلویزیون تاسو وویني. دا مفته شبکه ده، اکثره په انګریزي ژبه ده. ولې کله چې زما خپرونې په نورو تلویزیونونو کې خپریږي نو ډیر غیر مسلمانان یې ګوري الحمدلله، او د دې څخه ګټه اخلي، او د دې خپرونو د لیدلو څخه وروسته د دوی ډیر منفي فکرونه د اسلام په باره کې له منځه ځي. نو دغه ډول باید ډیر تلویزیونونه وي، ډیر خپرونې باید چې وي، خو لاکن چې کله هم موږ یو کار کوو باید چې په ښه معیار سره یې وکړو. موږ مسلمانان باید چې پر کیفیت باندې باور ولرو. اکثره چې موږ د اسلام لپاره کار کوو هغه با کیفیت نه کوو. موږ چې ولو که کوچنی کار هم کوو باید با کیفیت یې وکړو، په نړیوال معیار سره یې وکړي. نو ان شاء الله موږ به ووینو په د ننني تاریخ کې چې اسلام داس پر مخ ځي، دا زموږ په سبب سره نه ځي، دا الله تعالی دی. د الله تعالی په سبب سره الحمدلله دین دادی پر مخ روان دي. موږ مسلمانان د دعوتي کار په سمه توګه سره نه تر سره کوو. موږ باید خوشاله نسو. الله تعالی فرمایي چې پر هر مسلمان باندې دا فرض ده چې هغه بلنه ورکړي و غیر مسلمانانو ته او منفي فکرونه لري کړي. داغه د خلاصون یو لار ده او رسنۍ یو داسې لار ده چې موږ تر لکونو او کروڑونو انسانانو پورې رسیدای شو. هله د جواب نسم درکړی وي. بل پښتنه چې د مخامخ مایک څخه وسی زما د دې پروګرام د خدمتکارانو صدا هیله ده که چیرې غیر مسلمان ورور وي نو اول نوبت یې واغه ته ورکړي. زما نوم راجکمار دی. زه یو کوچنی کاروبار کوم. ما څو واره قرآن لوستلی دی. په هغه کې چې د کم آیات ذکر تاسو وکړئ، په هغه کې تاسو د نیم آیات ذکر وکړئ. په التوبه کې آیات دي چې په هغه کې راغلي دي چې غیر مسلمان ووژنئ یا ووهئ، او تر هغو چې هغه لمونځ ونه کړي او زکات ورنه کړي مه پرېږدئ، چې سم مسلمان چې بیا یې پرېږدئ. او بله خبره دا وه چې په بل آیات کې راغلي دي چې ای مسلمانانو تاسو عیسایان او یهودیان مه دوستان کوئ، که چیرې تاسو دوستي ورسره وکړئ نو تاسې به هم په هغو کې شمار سئ. زه داسې احساس کوم چې دا خبرې د انسانیت پر خلاف دي. دا ورورجان یو پوښتنه وکړه، وای ما چې کوم آیات تلاوت کړي د سورت توبه سورت نمبر 9 آیات نمبر 15 هغه مې نیم آیات تلاوت کړي. په هغه کې لیکلي دي چې هغه وخت پرېږدي چې هغه پر لمانځه قایم سي او زکات ورکړي. دا هم چې دا ورورجان وایي زه به ټوله آیات تلاوت کړم. که چیرې موږ ټوله آیات ولولو نو ستاسې به په سمه توګه سر په خلاصې، لکه څنګه چې ما په خپل تقریر کې وویل، نو شانې خو مې درته وویل سورت توبه سورت نمبر 9 آیات نمبر 15 چې الله سبحانه وتعالی د مکې مشرکینو ته د 4 میاشتو وخت ورکوي د ځان اصلاح کولو، کنې نو د جنگ اعلان کیږي. نو دا د جنگ د میدان لپاره لیکل شوی دی چې کچيري تاسو د جنگ په میدان کې مشرکین ونیسئ نو هغوی قتل کړئ. تر هغو انتظار ورته وکړئ تر څو چې د جنگ میدان ته راسي. خو کچيري هغوی صلح غواړي یا بخښنه وغواړي، څو لارې دي. کچيري هغه بخښنه وغواړي، لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو پرې شوی سي. مقصد هغه اسلام قبول کړي او یا هغه یوازې امن غواړي. نو څو لارې ورته خلاصې کړي دي. یوه لاره ده کچیرې هغه سوله کوي، بخښنه غواړي او اسلام قبول کړي نو یې هم پرېږدي، او یا هغه امن غواړي که اسلام قبول هم نه کړي بیا یې هم پرېښولی سي. په وروستي آیات کې راغلي دي په آیات نمبر 6 کې 6 نمبر آیات خو د هغه سره دی که نه. که چیرې هغه امن غواړي نو هغه په حفاظت سره و یو داسې ځای ته ورسوه چې په هغه ځای کې هغه په امن کې وي. ډېرې لارې ورکړل سوي دي. خو که چیرې هغه ستاسو سره جنگ کول غواړي د جنگ په میدان کې نو هغه په قتل ورسوه. که چیرې جنگ در سره کوي هغه قتل که، او که چیرې هغه جنگ نه در سره کوي او امن غواړي نو هغه پرېږده. که چیرې هغه بخښنه غواړي او اسلام قبول کړي نو هم یې پرېږده. ډېر مراعات ورکول سوي دي. دا خبره غلطه ده چې هغه خامخا اسلام قبول کړي نو یې پرېږدي. ډېر آیاتونه شته، تاسو باید په احتیاط تلاوت کړئ. کنې نو یو آیات که تاسو نیمه تلاوت کړئ نو خلکو ته ډېر غلط فکرونه پیدا کیږي. نو صحیح جواب دا دی چې ډېر مراعات ورکول سوي دي. او ډېر ځایونه په سورت انفال کې راغلي دي که چیرې هغه امن غواړي
نو صلح شده په هغه کې دا نه دي لیکلي چې اسلام قبلول د هغه د پاره ډیر حتمی دي هغه یې قبلولای سي کچيري هغه اسلام خوشوي په قران کې راغلي دي په سورته بقره کې په آیات نمبر 255 کې 255 لا اکراه فی دین په اسلام کې زور زیاتی نشته په هیڅ دین کې دا شی نشته حق د باطل څخه جلا دي حق تر هنداري روشانه دي هر خبره چې حق ده هغه د باطل څخه بیخي جلا ده موږ باید یو چاته حق وړاندې کو کې هغه قبول کی نو ښه خبره ده کې نه کې قبول نو هم هیڅ خبره نه ده داسې ډېر آیاتونه په قران عظیم شان کې سته سورۃ کافرون هم دی سورۃ نمبر 109 چې په هغه کې راغلي دي چې اوه کافرانو ته کم کسان چې اسلام نه مني موږ د هغه څه عبادت نه کوو د کم څه چې تاسو عبادت کوئ چې د څه سره تاسو مینه لري نه تاسو د هغه چا عبادت کوئ چې موږ یې منو نه موږ هغه څه چې تاسو وایس عبادت یې کوو او نه تاسو هغه څه چې موږ وایو عبادت یې کوئ لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین زموږ د پاره زموږ دین زموږ دا دنده ده چې موږ حقیقت و خلکو ته ورسو تر رسولو وروسته که هغه مني نو الحمدلله ډیره ښه خبره ده که نه مني نو هم الحمدلله بیا هم هیڅ خبره نه ده موږ ته خدای ثواب راکړي موږ ته به د حق ویلو ثواب راکول کیږي که هغه مني او که نه مني چې موږ حق خبرې وکړو که انسانان مني او که نه مني داسې نو په ډیرو آیاتونو کې دا خبرې راغلي دي که تاسو تفسیر ولولئ نو تاسو ته بیا در معلومه سي تاسو دوهمه پوښتنه هم درلوده یو بل سوال مو کړی وو تاسو یې 15 شپږ یو 50 څنګه ما 15 شپږ یو 50 درته ویلي و چې تاسو جواب را نه شپږ 15 یو 50 شپږ 15 یو 50 په هغه کې لیکلي دي ای ایمانوالو تاسو د عیسایانو او یهودیانو سره دوستي مه کوئ د ورور پښتنه دا آیات صحیح دي که غلط دي چې د عیسایانو او يهوديانو سره دوستي مکوئ دا کوم آیات دي شپږ 15 یو 50 خو په قران کې راغلي دي په سورته ال عمران کې سورت نمبر 3 څو آیاتونه داستا دغه ترجمه چې کړې ده چې يهود او عیسایان د ځان دوستان کوي ما دا غلطه ترجمه ده سمه ترجمه داسې ده ما جوړوي تاسو د يهود او عیسایانو څخه خپل ژغورن کې که تاسو یو لار درلوده د ایمان په خاوندانو او یا هم په يهودو او عیسایانو ځان وساتي د حفاظت لپاره دغه توري چې ترجمه شوی دی په دوست سره دوست دغه صحیح ترجمه نه ده دا باید داسې چې ځان د ساتنې لپاره دی ته مسپاري معنا دا ده چې د خپل ځان د ژغورنې لپاره چې مؤمنان او مسلمانان وي نو عیسایانو او يهودو ته مورځي دغه معنا ده د دې معنا دا نه ده چې تاسو د هغوی سره دوستي مکوئ ولې چې په ډیر ځایونو کې په قران کې نور آیاتونه راغلي دي د بیلګې په ډول په قران شریف کې سورته ممتحنه سورت نمبر 18 په آیات نمبر 8 کې راغلي دي خدای تاسو له هغو کسانو سره د نیکی او انصاف څخه نه منې کوي چې له تاسو سره د دین په اړه جګړه نه ده کړې او تاسو د خپل کورونو څخه نه یاست شړلي الله تعالی جل جلاله تاسو د اوسېدو څخه نه منې کوي د هغو کافرانو سره چې ستاسو د دین پر خلاف ستاسو سره نه جنګیږي او تاسو د کورونو څخه د باندې نه باسي او د هغه څخه مخته پسې راغلي دي خو لیکن هغه غیر مسلمانان یا هغه کافران ستاسو سره ستاسو پر دین باندې در سره جنگیږي او تاسو د خپل کور څخه باسي نو هغه ته نږدې مورځي د ځان ژغورنې لپاره د حفاظت لپاره نو د الله پاک ډیر آیاتونه ستا داسې هیڅ ځای نه دي پکې راغلي خو لیکن د ژغورنې لپاره د حفاظت لپاره کچېرې تاسو یو لار درلوده نو د قران آیات دي چې دا ښه ده دا بهتره ده چې تاسو د مسلمان او مؤمن سره یو ځای سي تر دې چې عیسائی او يهودي ته ورځي هله لرم سم جواب می درکړي که د ښځو په طرف کې یو غیر مسلمانه ښځه یې نو خپله پوښتنه دې وکړي السلام علیکم زه دیویا شرما یم زما یو پوښتنه ده په سورت بقره کې چې دوهم سورت دی 223 آیات کې ستاسو څخه یو څه وضاحت غواړم په دې آیات کې راغلي دي چې ښځې ستاسې کروندې دي د هرې خوا چې مو زړه غواړي خپلې کروندې ته ورسئ د دې فرصته څخه ګټه پورته کړئ او د خدایه څخه وبېرېږئ او پوه سئ چې یو ورځ به ورسره مخامخ سئ هیله ده په دې اړه یو څه وضاحت راکړئ
دې خور پوښتنه وکړه د سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 223 چې په هغه کې خور دا پوښتنه وکړه چې ښځې ستاسې کروندې دي ویې کاروئ لکه کرونده دا چې په قرآن عظیم شان کې ویل سوي دي چې ښځې ستاسو کروندې دي نو هغسې په سمه طریقه سره د هغو سره چلند وکړي. په دې آیات کې که موږ فکر کوو 223 نمبر آیات د هغه تر مخه د مخکینی آیات تلاوت کول حتمي دي چې یو څوک د حیض په باره کې پوښتنه درڅه کوي چې کله هغوی د حیض په باره کې پوښتنه کوي د حیض په باره کې نو الله تعالی فرمایي چې د حیض په دوران کې هغوی ته مه نږدې کېږي د حیض په جریان کې د خپلو ښځو سره مه یوځای کېږي. دا ولې چې د حیض په دوران کې چې کومه وینه بهیږي د نن روغتیایي ساینس دا وایي چې دا ډیره ممکنه ده چې تاسو کله هغوی ته نږدې کېږي نو ښځې ډیر په تکلیف کېږي پر هغه سربیره د ناروغۍ رامنځته کېدو لوی احتمال شته د وینې د لاسه په همدې خاطر هغوی ته مور نږدې کېږي. کنې نو ښځې خو ستاسو کروندې دي چې کله مو زړه وغواړي ورنږدې کېدای شي معنا هغه ستاسو دي ستاسو د پاره دي. که په قرآن عظیم شان کې ولولئ د هغه څه تر مخه سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 108 هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د ښځو لباس یاست ښځې ستاسو لباس دي معنا ستاسو ښځې ستاسو جامه ده او تاسو د خپلو ښځو جامه یاست. د لباس معنا ده کالی د لباس اصلي هدف دی پوشل ژغورل پټول ښایست ورکول دغه کار دی د ښځې او خاوند. نو په دغه آیات کې چې راغلي دي چې په حیض کې ښځو ته مه نږدې کېږي دوی ستاسو کروندې دي چې څنګه مو زړه غواړي ورسي او د دې نورې هم ډېرې معناوې شته چې په طب کې یې موږ ثابتولی سو. یوه مځکه چې کله حل پکې چلیږي تاسو خو پوهیږئ چې حل په خپل ځان کې یو سخت شی لري لرګی ډېرې معناوې لري چې تاسو ډېر احتیاط وکړئ. دا مځکه چې ده د دې خاوره ډېره پسته ده خاوره یې پسته ده نو په احتیاط سره حل کوي په احتیاط سره ورسره چلند وکړي نو ډېرې معناګانې لري ډېر تفاسیر لري تر څو تاسو پر خپلو ښځو پاملرنه وکړئ او د دې سره په ښه طریقه سره چلند وکړي. هیله لرم چې سم جواب مې درکوي. د دغه مقصدي پوښتنه وشي تاسو غیر مسلمان یاست خپل نوم راته ووایه. بله السلام علیکم ډاکټر ذاکر صاحب زما سره زما یو ملګری دی چې غیر مسلمان دی دی هندي نسی ویلی خو ډېر ښه په پوهېږي نو د ده د طرفه څخه زه یوه پوښتنه وکړم د ده پوښتنه ده